الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې أميرنا وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه کله امیر شو نو په هغه وخت کې څلور قسمه ګروپونه جوړ شو چې یو لویل شو شیعان علي، دا موجوده زمانه کې غیل ویل شي روافض او شیعاګان، دا خوارج نه مرکب او د يهود نه مرکب او ځکه دوی د ابد اثرات دوی په اولاد کې منګوي پاتې شي او اشتري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهاج السنه کې او دقشان احسان الهی ظهیر رحمه الله د خلکو مبارک تفصیلی لیکل او معلومات وکړه. خطرناک خلق او دشمنی کې د اسلام سره دویم قسم ذکر کړل چې خوارج او دغه علامات ذکر کړل. تقریبا په دې کې 12 ګروپونه جوړ شو چې زر کسان لرل او د دې ټولو سره سخت مقاومت د معاویه رضی الله عنه خوانه وشو. پروا علی شیعی او مستورد دی کې او حیان ابن زبیانه، لیکن د دې د غلط عقیده انجامونه نشي پاتې و. دریم قسم د ګروپ چې هغه د علی رضی الله عنه خپل کسان او بنی امیه او بعض د انسانان و چې هغه لاړ غرون لکه ابو بکر دی او سعد ابن ابي وقاص دی، کوم چې بني امیه او هغه لبیک ویلي د معاویه رضی الله اوامر الله چې اسلام قومنده او زمونږه اقدام وړاندې کېدل. عبد الله چې هغه سعد ابن ابي وقاص بچو د پلار په سلاړو چې راځي دي مسلمانانو مابین کې اختلافات دي او ته په دې کې خپل بندگی کوي. هغه رسول الله مزیدار احادیث ورته ذکر کړل چې انسان څومره پټي وری کې څوک نه پیژني دا کمال والا دی. د الله محبت اسباب مول تفصیلی به ذکر کړو. د ټولو مسلمانانو یو خلافت د دشمنانو په طرف باندې به روان شو، خاص کر د اروپا په طرف باندې، د سودان په طرف باندې، د ایتالیا په طرف باندې او د قشان د ترکیه چې التا څلور قسم لوی قومندانان وټاکل: عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، عزر ابن ارطاطا، فضاله ابن عبید او یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنه. دې قومندانانو د افغانستان په طرف باندې عبد الله ابن عامر راولګو چې د مخکې د عثمان رضی الله عنه په وخت کې مل دراغلو او معاویه رضی الله عنه ویل چې 50,000 خاندانونه هغه عراق لا، افغانستان لا او د قشن مصر لوي سي، لکه اوس اکثره ځینو کې افغانستان کې ودا عربان دي، عراق کې دی ودا عربان دي، د اقا عربان دي چې د عربونو معاویه رضی الله عنه راوشي او د ملکونو کې پرې خودلی و. یو خدا چې داخله د عربانو د عادت سره آشنا شي او بل دي ناس ولاړ ډېر عجيبه تاثر اخستل کیږي. د دین ورسته په بعض تشکیلات د دوی لکه عبد الله ابن عامر به دل تراغه، حکم ابن عمر الغفاری د تشکیل کې د جهون په طرف باندې او عبدالرحمن ابن سمره د افغانستان په طرف باندې دل تراغه. سخت جګړه وشو چې اوله جګړه کې لږ زره صحابه مات یو خړه رفاع رضی الله عنه کې شهید شو سره د ملګرو. دویم تعرض کې به مجاهدین الله کامیاب کړ، تقریبا 2000 کسان عراق له مطلق قیدین. دغه نو ورسته به محلب ابن ابي صفرا دا قومندان شو. کله چې حکم ابن عمر الغفاری رضی الله تعالی عنہ وفات شو، سنان ابن محبق یا سلمہ د سن پوری، کراچۍ پوری، پیښور پوری، حلمند پوری، اوزدار پوری چې د پوسټي او د غیزه مابین کې تقریبا 80% مسافه و دي چې د حکومتونو لاړل. د مدینه والی وټاکلو، د مکی والی وټاکلو، د قشان د طائف والی وټاکلو، د مصر والی وټاکلو، د کوفی والی وټاکلو. زیاد رحمه الله کله چې د تقریر وکینو د خلکو هغه به شګه وشندلې عجیب شي چې سړیو تقریبا د 10 کسان نه بګلاسونه غوس کړ. د خلکو باندې واجب روب راغی. به په معاویه رضی الله عنه باندې عجیب اعتراضونه دا وصول چې د زیاد د ابو سفیان بچیانو د څنګه ځان له منسوب کړي د اورور ګرځولې دغه تفصیلی جوابات وشو چې دا نوم زیاد په خپل ځان له انتخاب کړو، نه معاویه رضی الله عنه دی. یې مخکې ویلې چې کله د طائف لاړو الته وزنانه وا سمیه په نامه باندې چې د عبید خزوا دغه سره د جما کړي و وینځو دغه په نتیجه کې دا بچی راغی، نسبت زګه کېدو. کله چې اسلام راغی ایمان راوړو غر صورت الله به معاف کړی دی. دویم مسله ده چې عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید دا وجه لري. جواب دا چې دا ابن اوصال یو ذمی کافر او هغه د اوجلو زهر ورته ورک. به سوال پیدا وشو چې د مدینه منورې نه د محمد رسول الله منبر و غیره امسا دوړل مصر لا. جواب دادی چې هغه زیب زیب پر خو 3 سنت طریقې په منبر کې پوړې دي، خو لیکن دو سره شپږ نور اضافه کړي درد اجتهاد د پاسه په غلاف مراج
او ال د جنور تور شوی او د رب العالمین امر کې نور د شار وجنه توريږي موريږي نه لکه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچي ابراهیم هغه چې کله وفات شو محمد رسول الله ویل چې دا ګوره د چا د وجنه توريږي او سپینیږي بلکې دا زموږ د الله امر دی چې په د باندې راغی اذن اورسه د حجر بن عدی په باره کې به هغه اعتراض چې دا ماویر صلی الله علیه وجه دی جواب دادی چې اصل کې زیاد د کوفی والا د په باره کې ډیر عجیب لیکل وکړو چې دا خلک د اسلامي خلافت په خلاف باندې روچتای به ملګرو باندې فیصله وکړه په 12 کسانو کې و پاتې شو دا نور به قتل کړ اگر که معاویه په دې باندې خفاو عائشه رضی الله عنها ګلم کړي و چې تا دا ولي وشلو وی ویل چې ام المؤمنین دا موږ وشل نه دي دغه په باره کې چې کله موږ فیصله د قتل وکړه ورسره ما استاج ورولېګل چې دا بچ کړی شي خو په خداوا چې د سر والے او دا وشل شي د اعتراضونه په معاویه رضی الله باندې بیزه د معاویه رضی الله دفاع موږ تاسو زکه چې محمد رسول الله دفاع کړی ده دا رب العالمین اولیاء دي الله رب العزت دې ټول ناراضي دي دا ټول جنتین دي دې په دې منځ کې څومره واقعات راغلي دي موږ نه دغه قاضي نو نم په دې باندې دا صحابه راټینګو الله معاف کړی دي جنتین دي زمونږ د دین مشران دي چې د یو صحابي سره د زری په اندازه باندې چا بسړه کې ورانه راغې دا سړی بی ایمان دي زنديق د ایمان نه اخلاص صحابه او دشمنی نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو دفاع کړی دی وجه نه موږ اده دفاع کوو او دا دفاع موږ تاسو باندې لازم او ضروری ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو امام او مشر قائد هغه چې د ملګرو دفاع کوي نو موږ او تاسو په طریقه او سره به د محمد رسول الله د ملګرو دفاع وکړو د اسلام سره د وفاداری ده د قران سره د رب العالمین سره بنا بر هر تقدیر په د باندې ډېر اعتراض ور باندې دام شو حسن ابن علي تا وجلې دي مخکې مدرسونه کې موږ دا جواب کړو چې دا د حسن ابن علي وکزه او جعده هغه د زهر ور کړی و دا معاویه رضی الله عنه چیرته وجلې نه دي ځکه د غیزه مدینه منورې له بده وش پکې راته غودل د حرکت کول او بیت د عقل نه مني جازونه هغه وخت کې نو بل مسله نه وبل نه و فسيدنا و امامنا امیر معاویه رضی الله عنه باندې لوی اعتراض داخله کوي د خپل ژوند کې یزید ولی احد مقرر کی بهترین صحابه کرام موجود دي عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس او د نور حسین رضی الله عنه دي داخله دي موجودي او د دې په دې موجودیت دي دا د خپل بچي انتخابي پیخه صدا وجه صدا ولې دا کار کړی دي کم انسانان چې د شیعاګانو نه متاثر دي د روافضو نه متاثر دي او دغه تاریخونه کتلې دي هغه دلته کې به صحابه ول سم قلم بند کړي دي دا څه خبري کړي دي چې ته به دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې دا ماوی رسول الله چرته دنیا پرست سړی کورسې بچ سر ماتون کې سړی او دا دنیا وختون کې انسان نه د الله له حاس کړي نه د رسول الله له حاس کړي نه د صحابه له حاس کړي یو ډاکو رحزن دیونه جوړ کړي دی خدا ټول غلط تاریخونه دي چې خلکو لیکلي دي د دې وجنه زمونږ سوسو دې شرط باندې مقصد بم دی چې حق کار شي حق په کوم طرف کې او د قشم باطل په کوم طرف کې د محمد رسول الله ملګرو دفاع وشي او د امت مسلمه د دوی صحابه کرامو د منهج او د دوی مناقب د یو امانت دي چې موږ دوی له په صحیح طریقې باندې بیان کو تر څو پر دوی د خپل مشرانو مبارک غلط ذهن وانلی چې دا څنګه سړی او دا کار ولې کړي او دا کار ولې کړي دا دې ډیر جوابونه علماء لیکلي دي خو لیکن یو جواب دا دی وی اصل کې مغیره رضی الله عنه شو اغا کله د کوفی والیو نو مغیره رضی الله عنه د خط ولګو چې اشناز ما خو راش دا به راته کې لږ سره ورسواله وکي کله چې ورسواله وکي نو ورته چې اشنا ولی ورسته شوي مغیره رضی الله عنه ډیر واجب شي او ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې دغه اوچت شي نه وو وزما د تاخير د ورسواله وجه دادا چې ستانه ورسته دی یزید لپاره ما د خلکو سره بیعتونه اخستل مغیره رضی الله عنه خبر له توجه ور وخت چې اوه هو دا خو ډیره مهمه خبره وکړه پکار دا چې دې لپاره موږ بیعتونه والو بیر تلاش ته په خپل منصب باندې ال تزمار خانه مقرر شو دا کارونه شروع کا لیکن به دی وجنه بعض خلکو په مغیره رضی الله عنه په دغه شان په معاویه باندې سخت لیکل کړي دي چې مغیره دا کار ولې کړی دی او معاویه دا کار ولې کړی دی یو جواب دا دی چې دا ټاکل خو عمر رضی الله عنه ورسره کړي و جزمان ورسره عثمان دی علی دی طلحه دی عبدالرحمن ابن عوف دی سعد دی او د قشانه عبد الله ابن زبیر د کوم ملګری تاسو انتخاب کې مشرې ده پاره یو ښه نظر مغیره رضی الله عنه وړاندې تقدیم کړي لري هیڅ اعتراض په باندې کې دي نشي او رائے او نظر پیش کړي دا څه خبره ده لیکن صحیح خبردار چې مغیره رضی الله عنه د شنو ویل چې ما راغله لپاره بیعت اخصو دیغه وجه ده مغیره رضی الله تقریبا په 50 هجری کې وفات شوه دی او د دې خلکو مسله په شپږ 50 او 50 کې راغله د نو سم خېلې چې وسړې 15 کاله شپږ کاله مخکې وفات شوی هغه 15 شپږ کاله ورسره رائے او نظر پیش کولې شي دا اعتراض خلکو په مغیره باندې بالکل غلط رضی الله تعالی عنہ چې چا ور باندې کړی دی
نو سوال دا دی چې ارکل دار ایدله مغیره رضی الله پیش نکړه د په خپل ژوند کې ولې دا ولی احد مقرر کړ ولی امیر وټاکلو اهل المداغیر لپاره درې جوابونه کړي دي او اساسي بنیادی جوابونه دي یو جواب پکې دا دی چې حکومت ټول د بنی امیه و دی کوم چې د معاویه رضی الله عنه د خاندان دی د دې خاندان نه حکومت انتقال کول یو بل چاله طبعا په دې ټول خلافت کې وشخړه جوړیږي ته به اومنه زبې اومنم بل به نه منم لیکن د ټول ملګرو خیانت کول دا ډېر ګرانه خبره ده معاویه رضی الله په دې خبره باندې پوښتنه کوي چې چیرته یزید ونه ټاکم او زه وفات شوم عثمان متصل د انتقال بل خو له وشي بني هاشم ولا یا بل ولا یا نور ولا نو کې دې شي دا کم چې ما قوم دې خلکو سره پټکر او جګړه کې واقع شي نو په زیاده دي چې کامیابی په طرف باندې روان شي د لوی نقصانونو سره مخامخ شي عبد الله ابن عمر لویل وی آشنا اسلام غوکیدا زه د خپل ملت د خپل رعیت دا زه بغیر د امیر نشم پرې خو درې لکه په یوځای کې ګډي بزیده او د شمې دي باران او غلې راګيري کړي دي د پسلې د غلې راګيري کړي دي کله په یو سره باندې منډو یو کله په بل سره باندې نه وشي زه امیرم په کار د چې په خپل ژوند کې دوی د شي رهبری وکما چې کله زمر شنزمان ورسره هغه رهبر به دوی قیادت وکي او دا په صحیح طریقه او سالمه طریقه باندې وروشي دا انتقال ګران کارو زکه ورته یزید رحمه الله وټاکلو دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا حب الوالد لولده چونکه بدی جامعه کې نورم ډیر د کمال والا خلکو لکه څنګه یزید دی د خپل بچیم دی استعدادم پکې دی د پلار په کار دا چې بچی سره مینم کار کړی چې کله اهل دی بچی دی سمو خیل ده د شي بچی سره احسان کول مناسب دی که غیر مناسب ظلم مو بږي کیږي نه اې دی وجنه د انتخاب درې مسایې اساسي بنیادی وجدا ده چې کله معاویه رضی الله عنه دا خبره وکړه نو په دې وخت کې د شام ټول خلکو د سره بیعت وکړي د خراسان علاقې خلکو سره بیعت وکړي نو ارکل چې د مصر خلکو سره بیعت وکړي چې د ټول خلکو د یزید سره بیعت وکړي نو په دې وخت کې د حرمین شریفین په طرف باندې چې مدینه او مکه ده التوالی حکمران مروان اغلی ویل چې لاړ شاشنای د خلکو لپاره بیعت والا د یزید لپاره د خلکو نه هغه وی سید خو شکل لاړه الته ټول خلکو سره بیعت وکړي سوار سلور کسان نه عبد الله ابن عمر عبد الله ابن زبیر حسین رضی الله عنه عبد الرحمن ابن ابي بکر شداد عائشه رضی الله عنها ورور دي ابن عمر سے ورته ویل به آشنا زبد دې سره بیعت کوم د یزید لپاره خو لیکن بشرطن شرط پکې دا دی کله ټول مسلمانانو دا چرته امیر حکمران شو بالکل زما امیر حکمران دې زه بغاوت نکوم خو ټول مسلمانان چرته په بل امیر باندې راځم کېدل ګور د سر زما بیعت مات دي خبر باندې ان شاء الله پوه شوي یعنی بشرطن خبره ورته وکړه د سینه ټول مسلمانان دی یو امیر انتخاب یو زده شیم چې ما د یزید سره بیعت کړو بده کې قتلونه کې دا کار ګور زنه شم کوله او د شکار به ابن عمر سے ممکن د یو زاهد او بزرګ شړیو اې دې جن لاړ کله چې عبد الله ابن زبیر پوه شو دغه مخکې سره جنجالونه راغلي دي نو د شپې هغه خپل حرکتونه وکړه هغه لاړو حسین ابن علی ورته ویل چې دې یزید سره بیعت کوي مال وشم محلت را هغه وی سیدا عبد الله ابن زبیر چې په دې وخت کې حرکت وکړي د مکی په طرف باندې نو مروان دیرش کسان دغه شورولېګل ویل په دې لار کې راونه شو ری ولې ما خپل څنګه بیعت نه کوي چونکه هغه ډېر چالاک سړیو په دغه ځای کې ځان ته اخو دي خو کې ورکی بیرته را خلک یو کوم پیدا نه کې حسین رضی الله عنه روان شو چې کله حسین ور روان شو د حسین پسې بيدی مروان لخر ورونه لګلې وجه دادا وې کومنګ د شیخ خپل فوج او دستي ورولېګو اغم چونکه ځوان سړی د کې دي چې د سره مقاومت او جګړه شروع کی پکې مړ نشي او به د محمد رسول الله د بچی وینه بس مونږ پلاس مې توي شي دا څومره لوی نقصان دی د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ناز منلو دغه سره ډیر شفقت کولو دغه د خاندان لحاظ ساتلو هغه به کسان ورونه لګل عبد الرحمن ابن ابي بکر لراله چې دا د عائشه رضی الله عنها ورور دی ورته ویل د الله سره وګت کوم سره بیعت وکړي یزید مبارک او دا ګور د ابو بکر او د عمر رضی الله سنت دي نو په دې وخت کې چې دا ختم د خو سنت نه بلکې دا سنت د قیصر او د روم دي د رومانو د کسرانو دا مامرین په موږ باندې را شروع کړی دي خو په دې کې دا خبره ده شي تبادله شو دی ور سره لک سخت شو مروان چې کله خپل فوج له امر کو چې دا ونی سي د مجلس نجیب شو د عائشه رضی الله عنها په کور باندې نه وته دغه په کوټه چونکه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی ده د ټول امت مسلمه مور ده نو اسلامي خلافت هم دې چیرته دغه په کور باندې سو جرأت نه کوي چې ورواوړي بس خلک قرار دي خو کې نشته مروان پر دروازه کې ودرېدو وی ویلي حق آیتونه ویلي چې یو بچی د خپل مور فلار لوي چې اوفن لكما وتباشي تاسو دا خبره ما سره کوي چې من بلو شو به د الله مخله ودرېګو دا قدا وقتن زمانم نه وي دغه آیات د عبد الرحمن ابن ابي بکر مبارک نازل دي او مخکې آیت د پلار بارک عائشہ رضی الله عنها دغه جواب وکړ د شي ورته ویل چې زمون بارک ایتونه نازل نه دي بلکې زمون بارک چې نازل دي سورې نور او الحمدلله پاکي کوم زمون عظمت رب العالمین تشریح کړي دي
آیا دغه آیات د مبارک نازل لیکنه نو محدثین او مفسرین ویل دي وکدا چرته نازل می په هغه وخت کې چې ایمان نه راوړی خو شکل ایمان راوړی به خبر خلاص شو امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره ذکر کوي باب دی باب ثابت دی په بیان د دې کې شکل دی اسلام راوړو مخکې چې څومره ګناهونه کړی دي هغه ټول د منځه وړو اول دا آیات د مبارک نازل نه دي کبین بالفرج و تقدیر د آیات چرته د مبارک نازل شي الله رب العزت الله بخنه کړی دا نو دا خبره د هغه به زیا چې د مبارک وکړه چې د شي پروګرام دا مسله دا معاویه رضی الله عنه اطلاع ورسېده چې د یزید سره بیعت یې شو کسان نه کوي په خپل عمره لراغه عمره لاړو مکیله عبد الله ابن زبیر مالته او د قشن حسین رضی الله عنه مالته عبد الله ابن عمر دم پاغیزه کې و دا ټول ملګری نو دیږي کې عبد الله ابن زبیر لور شي دی یزید سره بیعت وکا هغه ته تر اوسه ژوندې نو سوس بیعتونه کو یو مننه دی بل بیعت شروع کو وینه سره بیعت وکړل ضروری خبره ده وکه دومره ستاسو شوق راځي تر دې خپل منصب نه معذور شه په دې خپل ځبان یزید کینه وا ته سره اول بیعت وکړ ورسره به سره منګو بیعت ته بیعت بل خبره نشته ته زمونږ امیر چې کله مرشه به سره ګورو معاویه رضی الله عنه راځي بسړې وړي صبرنا کو اچ مونږ ویلي حسین رضی الله عنه بسلاړو ورته ویل آشنا چې تاسو د یزید سره بیعت وکړئ ومنګه اوس نشو کولای ته ژوندې چې کله ته مرشه به سره ګورو عبدالرحمن چې په دې وخت کې وفات شوی دغه خو الله نړو ځکه نږدې وخت کې وفات سوال دا دی چې دی معاویه رضی الله عنه دا پروګرام ولې دومره ګرم راولي یو وجه دا مخکې مونږ ویلې چې انتقال د حکومت د بنی امیه ول د خلکو له دا ډېر غړ زور غواړي یو سړی به بادشاہ وی رئیس جمهور وي لیکن په دې رعایت کې بده شي خلک چې بالکل دا د هغه بچیم نه د هغه د نوسی په اندازه هم نه پاغم د شي وي چې حقدار زې زړی روکیر سړی او زه دا رقم سړی موجود شي کارونه کوم او ماده شي پروژې راوړل زه به دا عملی کوم او هغه به عملی کوم او په دې منځ کې هیڅ شي نشي کولای تبعت دا دی نو د دې وجنه چې دا انتقال ګرانو درې خبر له زور ورکی دویمه وجه دا ده عمر ابن الخطاب چې کله وفات کیږي هغه دا خبره کې چې مان ورس شپک کسان تاسو لپاره خودل عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب عبد الرحمن ابن عوف طلحه ابن عبد الله عبد الله ابن زبير سعد په دې شپه کې چې کوم تاسو وټاکل چونکه په دې کې دا درې کسانو چې هغه سعد دی طلحه دی عبد الله ابن زبير دی دوی ویلي عثمان علي او دغه شان عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهم لا چې تاسو زموږ مشترانه چې ارڅو کوم وټاکو عبد الرحمن به دې دوه سره خبره کړې و نو به عثمان نو ویل چې لا سروګت کا تاسو موږ امیر شوي دا ټول ملګری و پاتشي او سعد رضی الله اخره و پاتشي و بل د شي څوک ونه چې معاویه رضی الله هغه انتخاب کړي دی وجنه دوی د بیعتونو مسله شروع کړه وی ویلي ورته چې ته بخا مخره پروګرام کوي په کدا چې درجه په میش کې معاویه رضی الله وفات شو خلکو د یزید سره بیعت وکي سوال دي شو کسان نه عبد الله ابن عمر تعلیقا وکي د نور مخالفت وکي د نور مخالفت په دی وجه باندې وکي چې د اجتهادي مسله و د سی ویلي چې موږ به د اسلامي خلافت لپاره ډېر کوشش او خدمت وکړو په نسبت سره یزید لا شیخ کوي صاحب خو پرېدا نور دا دغه خپل راي و په دلته دا خبر یا ساتر فکر چې د یزید مبارک علماء قسمه قسم لیکل کړي بعض خلک د شي خبرې کوي نعوذ بالله من ذلک شیعه او روافض چې دا فرعون نم ډېر غټ کافر دي زمونږ تاسو په دې جامعه کې دا خبره شته زمونږ تاسو د پښتنو په دې جامعه کې چې کله بچا باندې لعن تان کوو وی پلانې سره دی یزید نم ډېر غټ کافر دی او حالانکه دا خبره غلطه را وجدا ده رسول الله فرمایي چې کله یو سړی چاله کافر وای دا کلمه راغه په سر باندې ودرېږي کا کافر په بها کچیرته کافر نه الا حار عليه برتر شي الله متوجي کیږي اسنا چې موږ د یزید سره په دښمنۍ کې په خپل د ایمان نه خلاص نشو دغه اوس تحقیق وکړ دی د یزید په وخت کې دوه واقع شي واقع د حری ورسره براشي او د حسین شهادت او دم اغنی دي کړي بلکې د فوجینو کړي دي هغه په خپل ور باندې خپه شوی دی لیکن دغه دوه د وجه نه موږ دا کافر هم نشو ګڼلې او کله چې د شی خلافت وی ملوکیت وی هغه کې بخامخه قتلونه کیږي څه مخیل لې چې په دې ټول نړۍ باندې اسلامي خلافت راځي ایا په دې کې بچرته قتل متل نه کیږي ضرور به کې قتلونه کیږي نو یزید دا وجلی نه دي دا هغه فوجینو وجلی دي او هغه ور باندې په خپل هم خفو لہذا د کفر نسبت کول دا ډېر غلط دې څوک د اسم کونی چې دا ابو خالد بچی دی ابو خالد یزید ابن معاویه ابن حرب ابن مره ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قسی ابن کلاب دا تابعی دی یو یزید دی چې هغه صحابي دی هغه یزید ابن ابي سفیان چې هغه د کاکا دی چا چې د بارکه صحابي خبره کړې دا غیر صحیح خبره ده بلکې دا تابعی دی په 25 هجری کال د عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې دا پیدا شوی دی کله چې پیدا شو معاویه رضی الله تعالی د نکاح نه کراولې غلو عرب کې عادت دا و چې بچي به باندول لګل
مور د چې د میسون نمیده الکلبیه د بنی کلب د قبیلینا ترڅو پاغیزه کې د بدن غختلې شي لغت کې یاد کی عربو کې عادت دا چې کله به بچي شاعر و غیره دانو نو پاغه باندې به د شلان تان کو چې داس مونږ بچي نه دي لکه چې د مورې جنا کړی دا لکه د امرؤ القیس مبارک دا راځي چې کله دا پیدا شو چونکه شیر میر ودل نه راتلو خلکو لور کې غلامان لشي دا قتل کې وداز ما بچین دي دلته چې د بل چا بچي دي وی چې کله التبو ته په دبانه شیر راتواري شو ځکه شیر کله د محبت د وجنه راځي او کله د شیر د غم د وجنه لوی قصیده ویل ده طفانب کې من ذکر حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوزح في المقراط الميافر لاسمها لما نسجتها من جنوبي وشمالي دير ترابع على الارام في عرساتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سامرة الحي ناخف حنزلي وقوفا بها صحبي على ايامتيهم يقولون لا تحلق السنوات جملي كذبك من ام الحويرس قبلها وجارتها بام الربابي بمأسلي ففازت دموع العين مني سبابة على النهر حتى بل دمع محملي ألا رب يوم كان منهن صالحين ولا سيما يوما بدارة جلجلي ويوم عقرت للعزوراء متيتي فيا عجب من كورها المتحمل فزل العزراء يرتمينا بلحمها وشهم كحدابي دمشق المفضل ويوم دخلت الخضر خضراء غنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقولوا قد مال الغبيت بنا معا عقرت بعيري امرؤ القيس فانزلي فقلت لها سيري وارخي زمامه ولا تبعدني من جناك المعلل تردير پور شیرونه دی ویلي دي قصیده کې د اولنۍ سبا مولقه کې اولنۍ قصیده ده وکله چې دا وجل بوتلو په د باندې د شیر راتواري شي بیرته ورته راوسو دا یقیني زما بچی دي ځکه شیر په راغی نو دا نقل کې به التا او در پر خصوصي مؤدبونی ولو دغفل الشیبانی نومې دارا دغفل الشیبانی هغه به تربیت کو مؤدب دا معنی چې بچي سلام بده شي شوي مجلس کې بده شي کې نیمه تاسو دې تربیت سره به آشنا نه یو مګر ډېر کم کور نشي ششتا پلانې چې نه چې د خبره به کوي سوال جواب بده شي کوي مجلس کې چې نه چې پوزه کې بغوت نه وي سر بنه غړي خېټه بنه غړي پلانې ځای بنه غړي په دې کیفیت باندې بکینی دا بکینی دا ورته ویلي په کدا چې دا راغټ شو را بالغ شو او د حسین لکه چې د معبر الله غول حسین عمر رضی الله عنه دا ویل خلک د قیصر او د روم نه متاثر کیږي لیکن تاثر به د معبر رضی الله عنه پکار دی اوچت انسان مزیدار وخته بش پړه خسته ګیرا سترګې به چکر تور کړي او پټړو لنګي به واله وی ټول خلکو به دې چې بدیدن باندې مړیدل نه معاویه به د شکایت یزید کوم دا مسله و چې کله دا شنو معبر رضی الله عنه په خپل ژوند کې دا په بازي کارونه مقرره په تور مثال د حج امیر به سمو خیل د حج امارت وړي کار دی غړ کار دی دا په لکونو انسانان ترجیح دی ټول امیر چې پاتې کیږي دا یو لوی سړی خطبه هم دا ور کوي او کله کله به د جهادونو امیرم کې لکه بخاری کې هغه روایت دی وکنا بارض الروم وعلينا يزيد موږ د روم په ځمکه باندې چې په موږ باندې قومندان څوک یزید او بلکې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل فرمای د ام حرام مبارک مخکې واقع موږ ذکر کړی و وېزما مجاهدین دي د بادشاہانو په صفات باندې بادشاہان ذکر چې آزاد د ځمکې په سر باندې آزاد خلک مجاهدین دي دا نور خلک کړه د آزادوالي دعوه کې دا څه غلطه دعوه ده کوشي ویل چې ساده کور بن جمعات دی بن مدرسه دی بن لیسه دی بن مکتب دی بن هیڅ کوم نشي خلاصولې نو د ځمکې په سر د اسمان لاندې د رسول الله د حدیث معلومیږي بادشاہان خلک دي هغه مجاهدین په سبیل الله خلک دي وې په دې وخت کې چې بری درې باندې ور پورې واته د معاویه رضی الله په وخت کې دا تشکیلو نو وی ویل چې دوله رب العالمین د خوانه بکنه شوی دا په دې وخت است باندې سیدنا و امامنا معاویه رضی الله یزید ابن معاویه تشکیل کې او په دې بل دسته باندې سرګروپ چې ضحاک ابن قیس الفحری د ور تشکیل یعنی دوله رب العالمین بکنه کړی دا نو ارکل رب العالمین دوله بکنه کړی دا سده خیال له افسوس په حال د هغه انسانانو باندې چې هغه یزید جهنم په طرف باندې بوزي ایدار قران او سنت سره پټکر باندې دي کنه دي چې رب العالمین دا معاف کړی دي موږ له مناسب دا چې د شی وایو ربنا یا رب زمونږ موږ لم بکنه وکا ول اخواننا الذين سبقونا او زمونږ اغرنا چې هغه زمونږ مخکې تیر شوی دا زمونږ روړ دی زمونږ مشر دی کمیږي ته چې شوی دی موږ باندې لایق دا چې د هر منځنه ورسته او قیام الليل او هر وخت کې صحابه کرام او تابعین لو تابعین تر دې موجوده مسلمانانو پورې ټول له بکنه غواړي چې الله ته دا معاف کا نو دې اعتراضونه چور باندې ارچا کړی دي د غلط اعتراضونه بیزیا حتی تر دې چې کله دا امیر مقرری کې شپته کسان سره بیعت چې تاسو موږ امیر د صحابه کرامونه او ډیر ملګرو نورمو کې عبد الله بن عباس در بن هاشم له نبی صلی الله علیه وسلم د ترزو دی درې کرتی جبرئیل دی علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ورته علم دعا کړی دا عمر رضی الله عنه ځان سره کېنولو او ډیر پویو په قران او حدیث ودا شام لراغی یزید سره مجلس شنو یزید ورته د حسن په باره کې اوچته تعزیه وکړه چې رب العالمین دې تعالی اجر عظیم درکړي
او اغله د الله بخنه کې موږ هم سره په دې غم کې شریک یو عبد الله ابن عباس شکل دی یزید لوکته چې دومره کمالي شړې لري ورته وی تعال بچی راشه ما سره په دې کټ باندې کې نه پاس یزید ورته ویلې ویزیو تعزیه کون کې سړې مزه مبارکه والا نه يم قانون دار په مبارکي کې سړې د سړي سره پکټ کې کینی لکه چا وادي یا بل پروګرامي زره تعزیه والا يم څه پکار دا چې اعلان وکینم څومره ادبناک سړي نبی ویلې ویزا ذهب بنو الحرب عبد الله ابن عباس وی شکل بنو الحرب لاړه ذهب علماء الناس بس عقل منو صبرنا خلک ټول وی ختمي محمد بن الحنفیه چې د علي بن ابي طالب بچی د حنفي د منی یو زنانه و دی غینا چې د بني حنفیه سره تعلق ساتلو د فاطمه بچی نه و ودا د یزید سره مخامخ ډیر وخت ژوند تیر کې خو چې کله مجلس اختتام لره رسیدلو د سفر نو دی یزید ورته ویل چې آشنا مالک ما کې خو به کومه غلطی نه و سلف صالحین د عجیب خلک د ملګری سره سړی پاتې شي به ورته چې د الله د پاره ګوره د الله په نوم قسم درکوم چې ما کې کومه غلطی نه وکړه غلطی مال ګوره خودل وکړه اوس ته چاره دا خبرو کړ پورې خان ودا مړ خپل ځان اوس موږ پیش کړي حالانکه امام دارمی روایت پیش کړی دی عمر ابن الخطاب فرمایي رحم الله من حداني الي عيوبي الله د رحمږي په هغه انسانانو باندې چې ما عيبونه مال متوجه کړ زبتور مثال یو ملګری لم تا کې دا غلطی ایسه خصمانه خپش هغه ویلې وینا تا کې ګوره ما غلطی نه دلیدلې او کچیرته پتا کې غلطی وي ما د ټکه غمنه کوله وجدار چې مونږ علما یو او زمونږ علما سره رب العالمین د څه وعده کړی دا چې کله تاسو منکر ولیدو هغه برات کړي د عبد الله بن زبیر ته پاره شری بیعت کولو عبد الله بن مطیع محمد بن الحنفیه لړاغه ورته ویلې چې ته څنګه د یزید سره بیعت کړي بیعت د زبیر سره وکړه هغه یزید کسره دی د یزید کې څه نقصان نه دی څه نقصان نه پکېږي ویو نقصان پکې دار چې دا شراب سکي بل نقصان پکې دار چې دا کار کوي بل نقصان پکې دار چې دا فسق فجور ټنګ ټکور لګینی بل نقصان پکې دار چې دا مونږ نه کوي هغه ورته وشو ګوره مواظب الصلاه ما چې د یزید سره ملګرتوب کړي مونږ کړي دي ملازم السنه د محمد رسول الله د سنت سره ډېر پابند سره دي او کوم ځکه چې د خیر خبرې دیغه مختون کړي او د فقې پختن باره کې سوال کوون کړي دا تاسو خبره کوي دا مړه سي پراټ تاسو سره کړي چلو دوکې کړي دا و تعجب هغه یو امیر المؤمنین دی زه څنګه هغه څنګه ما سره پراټ کې خو یو درایت سره کزه دا غسر دوکه مو کو کنه دا خبره صحیح کیږي به ورته چې تا دالې دلې وینه خلک د خبره کوي لکه اوس اکثر انسانان دا وایي پلانې چې ویغه جاسوس دی ولی پلانې ځکه ماول د شال تر پلانې سره خبره کوي دا په خپل خبره باندې پویږي نه چې تا دالې دلې د ختم جاسوس شي غږی کنه یره پلانې سره چې دا پلانې میدان لاړو او هغه ځای نه وروتلو او پلانې سره و او د شي ورته ویلې خا چې دا معلومات تعالی کېږي خو دینه معلومه چې ته مو سره په مجلس کې په خپل ځامنې کوي پیش نو دی ورته ویل چې تا دا لیدل دی یزید پرې کارونه وینا خلک دي شي دا غلطه خبره ده زه د یزید سره بیعت کوم د بل اچا سره بیعت نشم کولای ما ویرس الله په د پاره کې ویلي اشنا خو پرې ده وی الله دا مې د خپل ځان ورسه ولی عهد مقرر کی کچیر ته استاد دین خدمت پد کیږي فاعن حکومت وکا و الا کچیر ته خدمت نه کیږي ګور دا ته مړکا اما قد عاد چې رب العالمین ورته قبول کړه سلور کال د اسلام خدمت کړي دي قیس ابن سعد المحدث هغه به دا خبره کول وکانه یزید امیر المؤمنین یزید چې وی امیر المؤمنین او یزید په خپل هم دا خبره کول چې کله وسړی نه جوړ شي او به رب العالمین دله صحت ورکړي په کار دله دا چې دا سنت طریقې برابر عمل وکړي ځکه الله دله تنبیه ورکړه د منافقانو غوندي ځانونه مو جوړوي هغه دوه غوندي وی چې بس تړل می څو خوشی کول می څو او څلور کړه د خطبه مور کړی دا مشرم پاتې شو اوچت عالم دی او خطبه ورکول خډیر ګران کار دی عبد الملک ابن مروان نه چاویل ویشنه ته خزوان سړی ګیره د شپینه شوال وی قسم په الله چې د جمعې د خطبه موږ د ګیره راشمنه کړی ځکه دا خطبه زده کول او هغه به زین کې برابر اول او سینیت باندې خپل ویل د ملګرو لپاره دعاګانې کول او دا به وړاندې کول اېدا سره کار دی ګران دا ډیر انتهایی ګران کار دی د په وخت کې ډیر فتوحات هم شویلي حتی د خراسان په طرف باندې دا سمرقند افغانستان دغه کې باید زونه د بخارا په دې علاقه کې عبید الله ابن زیاد د جنگي قومندانو راوي لګل د بخارا په اړه کې واقع راځي چې ایدی دا بادشاہ دغه د ډیر انتهاجیت مالدار و چې کله جنگ شروع شو وغي وتښتیدل د دې خجی واتس اپ لې پاتې شو چپړه هغه چې کله په بازار کې خرڅ کړ عبید الله ابن زیاد تقریبا 2 لک درهم دغه قیمت خچې دې سره غبل چپړه جمع کړي سلور لکه دومره زیورات وغیرہ د ور باندې لګولي او نور مجاهدین شمالي افریقا په لوي ولګل عقبه ابن نافع رضی الله تعالی عنهم هغه شکل ورولګو بحر لورغه برازیل لا او د شي اسمان په طرف نظر واړو ویل شي عرب د دې دریاب ناغي خو مال نور مخلوقات نه معلوم چې دې ځکه څوک شتو کنه کچرته انسانان موجودين زما سره د مجاهدینو د سیده زبم د سیمه وردانګلی او التم زور غلې وي دومره اوچت همت والا خلک
د دنیا د یو سر د بل سر پورې د یزید په وخت کې د اسلامي حکومت او خلافت د پراخواله ورغه او حکومتونه رااله نو څه خیال لري سره شرط دښمنی په کار ده د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وکانه له حسنات و سیئات یزید انسانو بادشاہو دغه کارونه مشوبت کارونه مشه په موږ تاسو ټول کې سره کو بد لري موږ به د شنو شو کولای چې داغه د بد کارونه د وجنه کارونه د منځ لري کو ختم کو اې د په وخت کې صرف هغه حری واقع رااله او د قشان د حسین شهادت راغلی لري چې اغم سبب چرته رکوع پرنه ولی زکه دا په خپل اور باندې خپاو کار کړو پوجینو کله چې دا پښپېتم کې په غدای باندې کېنه سن څلور شپېته پورې دا ژوند دی په څلور شپېتم کې پیدا وفات شوی دی په دمشق کې د عمرز د وجنه ال تدفن د حران په علاقه کې لیکن دا واقع چې دا اوس بیانوم د مقدماتي ځان سره یاد سدي دا به ورسره حسین د شهادت ناراضي مکه مکرمه کې عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عباس ابن عمر دی دا ټول ملګری راځي شو حسین دی یو چا ورته ځای ورکړي دیو چا په کور کې وسیدل او هغه د سی بیعتونه شروع کړل چې موږ د یزید خلافت نه منو ټول خلکو د عبد الله ابن زبیر سره بیعت کې وی ویل تاسو موږ امیر تقریبا 2000 فوجیان برابر شو خو یاد ساته ساسره موږ بیعت په دې صفت باندې چې ته امیر المؤمنین امیر المؤمنین به موږ له مرکز ټاکي او تشکیلي وي مګر دومره خبره ده چې ته اوس په حال موږ دلته امیر د یزید قیادت او دا شي نه موږ نه منو خو چې کله ک امیر المؤمنین د یزید نه را پدې خو بل لاغي به ګورته نه بیعت به هغه سره کیږي او د مکه مکرمه چې کوم والی او حارث په نامه غړي انتهایی ضعیف او کمزور او هغه ونی وقیدی په مدینه منوره کې کوم والی دی ولید ابن عقبه ابن ابي سفيان داغه مشیر او سکرټر چره هغه مروان دی چې ډیر شي لیکن دا امیر چې داد شي غلی سړیو حرکتونه نظامی نه کول چې سړی ونی شي وې تړي زندان لواچ دی مروان زر خطونه ولګل یزید لا چې دا امیر ته بدل کا ودا ولی زکه بدل کړه چې د حرکتونه نشي کولای مکه کې بغاوت جوړ شو او په دې کې مسکیدې شي بغاوت جوړ شي حکومت به خلک نه مني و ما تاسو امیر دروټه کو عمرو ابن سعید رضی الله تعالی عنہ چې دا ډیر یو با جرأت تکړه شخصیت ودا ولی شو فوج تیار کی و مکه چې د عبد الله ابن زبیر په قیادت کې دا د یزید حکومت نه مني التزم جنگ کو ابو شریح فنامه باندې صحابي واغه په شراغ ورته ویلي چې یا عمرو ابن سعید استمي وکیدا د مکه کې جنگ حرام دی دا که جایز دی محمد رسول الله له جایز او هغه چې جایز دی یو سات په اندازه باندې د حرم کې ګوروینه استل دا ناروا کار دی دا ورته ویل چې یا ابا شریح انا اعلم من کزستان په دې خبر باندې ډیر خپويګم مکه ټیک داغه د امن ځای خودري کسان له امن نور کوي فرار بردم چې شا کړي عاصبي او هغه سړي چې هغه دوکي غلاګانی کړي دوی زمو حکومتونه نه مني موږ په ورزو په کدا اوسوا فوج لاړو الته من جنیک توپونه ودرول او سخت جنگ شروع شو باز ملګری به شهیدانم شو دا واقع ان شاء الله ورسره راځي به او په دې ځکه د مکی دی کوټي ورم واقصو دی غلاف خور دی جګړې د وجنه خستلې شوی نه بلکې د عبد الله بن زبیر ملګرو په یوځای کې ور بل کړو دین د جنگ په صحنه کې دا ور راغه د غلاف ور واقصو په کدا چې په دې منځ کې استوي دا یزید وفات شو ځکه در سره شپتم کال خبره ده موږ مخکې ویل مقدماتن وی چې کله دا وفات شو هغه امیر د جګړې هغه ولې شو الله رب العزت عبد الله بن زبیر له نجات ورکې هغه پاغه کې پاتش په یو شپتم کې د حسین واقع رااله اېدو واقع ان شاء الله روان 4 سم پروز باندې تشریکو خو دا اجمالی خبر ځان سره یاد ساتي حسین دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو شیری د علی رضی الله بچی دی د فاطمه بچی دی نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه چې د دنیا او د آخرت کشمالی دی حسن او حسین دا نومونه مرتبه محمد رسول الله خودري و او دا به د جنت د سردارانو لوی سردار علي سیدا اهل الجنه مشران خلق دي کله چې دا بغاوتونه شروع شو د کوفی ولا خلک دا ډیر به وفا خلک دي دوی حسین له خاتون راولېګل او ما ورز الله ورته ویلم و یزید لا چې ستا مقابله کې عبد الله ابن عمر ودرېږي لیکن هغه غلیکي حسین بجیم کوفی دا به ماته خوري شهید کیږي هم داخله به وجني هر چې عبد الله ابن زبیر دی وداد زمری خوندري ک جنگ کو جنگ وکا ک جوړه کوله جوړه وسره وکا کپی قادر شید الله لپاره معاف خاتون را لګل چې زر راشه او زر راشه او استاد را تک لډي ضرورت دی حتی په دې تک راته کې یو نیم سل خاتون راولېګل چې تراشه راشه سړی کله کله د با ازاریم د شي هغه زور ډیره زور ورشي زر زاریان شروع شي مسلم ابن عقیل دا حسین ډیره شي سړی مسلم ابن عقیل خپل د ترجو هغه مخ کې ولېګو چې تاسو ماره پر زمينه ساجل توکا بیعتونه والا هغه چې نه مېلاره په لاړ وډر شو ورزنسم دا کوفی خلک ډیر په وفات یې چې مجد بوج او قتل مینه خدور باندې فشار راوړ چې ته ضرور لاړ شه پټ دیو چا په کور کې ډیر شو د حسین د پاره بیعتونه خستله حتی چې په ورځ باندې ورسره 2000 کسانو بیعت مجموعه کسان په کوفه کې جوړ شو 3000 کسان او حسین لویل چې زر راځه 3000 جنگیان صاحب قیادت کې پراته دي
ستا قومندان منتظر دي چې په کم طرف دا جنگیان روان کړ دوی حرکت کوي او د یزید سره جنگ پکار دي دوی زم عبد الله بن عمر ورته وی شاشنا مسا تاسو د خاندان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې تاسو الله دین او دنیا نه درکې ځکه دین درکړي ستا پلاس کې بنگړو نبی صلی الله علیه وسلم ته واخسته او نبی صلی الله علیه وسلم بده دعا کوله چې الله د محمد صلی الله علیه وسلم الله ایو ورځ لوګه ایو ورځ مړخ ورکا قاضی عائشہ پاک دا خبره نقل کړي ده چې کله مال شي شکر به وباس چې وګی شي دا به صبر کوي ته مزه لیکن دوی زم ودا خبره ما ته راوړه نور د خوخه خپل عبد الله بن عباس ورته چې مزه کاکا شویا وې دي خلکو ګور عادی رضی الله شهید کې حسن باندې هغه مسلې پیش کړې تام وښنی ونه ما به خطر راغلي وې چې بهم زیټینګي نه وینا وې ګور د خپل بچی ځان سره مو بس سنانه زکه ته چې ځان له پیوځه کې شهید کیږي دغه دومره زور نه وي لکه د خپل خزي د خور او د مور په مخ کې تاسو کووشي د عثمان بن عفان غو سبا شهید شي یو به ته شهید شي بل به د خاندان له دردونه راشي وینه زم وېزه تعلیم چې مزه وې ته زما ابو عقیل الیسی مرتضی خبرو کړه جابر بن عبد الله مرته ویلي دا نو د وخت کې رسول هجری لسم دی ورته ویلي چې د شو وکا دا حج وکا به لار شه یره د حج هم دا خبره ډیره مهمه ده ځکه دا به په محرم کې شهید کیږي په لسم د عاشورا باندې په کدا چې حرکت وکي وې شکل دا باغې سره ورغه به د ارمنم کول د کوفی ولا د بیوفی چې ولیدل څوک ته یو خوا تکتیدل څوک ته بل خوا تکتیدل څوک بل خوا وی ویل چې کاش په مدینه منوره کې ناس وي او الته مخبل باتونه کول دا مې څه کول چې دل تراله نور روان چارشم پروز باندې کې چیرته ان شاء الله ژوند دیو د حسین رضی الله تک کوفیلا او الته کربلا په ډګر کې د شهادت په یو عجيبه طریقه باندې او د دې کوفی ولا بیوفی دا به ان شاء الله به تشریک الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین